نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. زه حبیب الحق حقانی تاسو کتونکو سره مخاطب یم. ډیرو ملګرو تپوسونه کول د یو اهمې مسلې په باره کې، نو ما دا خبره مناسب وګڼله چې تاسو ملګرو سره دا مسله شیر کم او دا میسج تاسو ته در ورسوم. هغه مسله دا د وخت سره د PDA په باره کې او د دې نه پس بیا راروانه مسله د سرسایي والا هم ده، چونکې د دې دواړو مقدار یو دی، که هغه PDA ده او که هغه ورپسې سرسایه ده، نو د دې ټولو مقدار یو دی. قرآن مجید او زمون ښکلی شریعت په دې کې د امیر هم ځای شته، په دې کې د غریب هم ځای شته، په دې کې د بیمار هم ځای شته او په دې کې د صحتمند هم ځای شته. ډېر ښکلی دین دی او دې سره سره دا ښکلی میاشت روانه ده. الله تعالی دې د دې خیر او برکت زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو سره د ټول امت سره شامل حال کړي او الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټول امت مسلمه د عافیت فیصله وکړي. عزتمندو مسله اصل هغه دا ده چې د PDA متعلق ملګرو تپوسونه کول چې دا څومره ده. هغه خلک چې هغه بیمار دي او داسې بیمار چې هغه دایمي بیمار وي چې امید نشي کېدی د دې خبرې چې دی به بیا صحت مومي. لکه مثال په طور باندې د یوې ګردې والا، نو یوې ګردې والا کس داسې دی که هغه ښځه وي او که سړی، هغه داسې دی چې هغه کله هم صحت نشي موندی او دا امید د هغه نشته چې زه به جوړ شم او زه به دا روژې بیا ونیسم او د دې قضا به راوګرځم. نو دغه کس او دویم نمبر چې شیخ فانی ورته ویلی شي، بوډا ضعیف، خوا هغه سړی دی او که ښځه ضعیف وي، بوډا وي او دی روژه د ضعف د وجې د کمزورۍ د وجې نشي نیولی، نو دی به څه چل کوي؟ نو د دې صورت د PDA دی چې دی باندې فدیه ده. او PDA څه شی دی؟ قرآن مجید د هغې ذکر کړی دی، طعام مسکین. د هغه طعام مسکین د هغې په حساب سره دغه فدیه زمونږه د خپل کلي او د علاقې د علماء کرامو د مشورې مطابق دا چې ده نو دا تقریبا 97 روپۍ راتله یا 95 روپۍ راتله، خو احتیاطاً مونږه 100 روپۍ دا چې د نو ریټ ولګو دې پرې ته د PDA. هغه څوک چې هغه روژه نشي نیولی نو هغه باندې PDA د څومره 100 روپۍ سوره فی روژه د یوې روژې په حساب سره. بعضو ځایونو کې به علماء کرامو د دې نه کم ریټ ویلی، چا به 80 یادې کړي، چا به 85 یادې کړي، چا څومره، چا 120 به یادې کړي، چا به 125 یادې کړي. نو یاد ساتئ دې کې لازمی دا خبره نه ده چې اوهو هغه مولا پوهیږي دی نه پوهیږي، دی پوهیږي دی نه پوهیږي، د غلط ویلی دی د صحیح ویلی دی، نه، بلکې دا د غنمو ریټ دی، د غنمو حساب سره ورکو. غنمو څه حساب دی؟ 2 کیلو 50 ګرام دا حساب دی، 2 کیلو 50 ګرام د دې په حساب سره تاسو ورکولی شئ، غنم هم ورکولی شئ. یو سړی طاقت لري، وس لري، هغه د کجورو په حساب سره ورکي. کجوره څومره ده؟ 3.5 کیلو. یو سړی د دین هم سیوا وس لري نو هغه د اوسکو په حساب سره ورکولی شي. څومره؟ 3.5 کیلو. او د درې واړو څیزونو که غنم دي، که کجورې، که اوسکې او که هغه بل څیز دی، د دې ټولو مقدار چې تاسو معلوموئ په بازار کې نو هغه درمیانه ریټ، د درمیانه ریټ په حساب سره به د دې حساب کوئ او هغه به تاسو ورکوئ. بله مسله په دې کې هغه دا ده چې که یو سړی داسې وي چې هغه بیمار هم دی او ورسره دې سره سره غریب هم دی، فقیر هم دی، په خپله باندې مستحق د دې دی چې خلک هغه له ورکړه وکړي. یو سړی هغه شیخ فانی هم دی یا یو زنانه
شیخ فانی هم ده، مطلب په حکم د دې کې ده، او ورسره غربت هم ده، په خپله باندې احتیاج هم ده. دا به څه کوي؟ نو د دې باره کې زموږ ښکلی شریعت، زموږ ښکلی دین هغه د هغه دپاره هم ځای کړی دی. ورته وایي چې ته صرف او صرف استغفار وایه، الله تعالی به تا نه د دې تمامو 13 واړو روجو په بدله کې کافي وګرځوي. عزتمندو دا دوه مسلې شوې د فدیې متعلق. یو بله مسله چې هغه د سرسایې ده، دا هم ډېره اهمه مسله ده، او دا هم د دې میاشتې په آخره کې خلک ورکوي، بلکې د دې میاشت کې ورکوي. او دې وخت سره چې دا کوم حالات دي په ملک باندې، په ملک نه بلکې په ټوله دنیا باندې، نو دا تقاضا د دې خبرې کوي چې تاسو که سرسایه ده، که فدیه ده، که زکات دی، که صدقات دي، که خیرات، هر څه چې دي، هر څه چې دي، که وجوبي دي او که هغه نفلي دي، ټولې صدقې د اختر د ورځې نه مخکې ورکوي. هسې هم د سرسایې په باره کې دا حکم دی، که چېرته دا د اختر د لمونځ نه مخکې شي نو دا به ټیک ته سرسایه شي، فطرانه به شي چې څه ته وایي. او که د دې نه پس شي نو بیا دا فطرانه نه ده، بلکې دا به یو عامه صدقه شي. نو د دې نه مخکې کوشش وکړئ چې غرباو ته، او دا څیز به ورکولی چاته شي؟ دا به غرباو ته ورکولی شي. چا باندې چې زکات کیږي په هغه باندې فطرانه کیږي، په چا چې زکات کیږي هغه له فدیه ورکولی شي. دا فدیه خوا که د مونځ ده، مونځ نشي کولی، بعضې ضعفا وفات شو یا شته خو بالکل مونځ د هغې نشي کولی، دا امید نشي لرلی چې زه به روغ شم مونځ به وکړم، نو د یو مونځ فدیه هم دغه 100 روپۍ احتیاطاً، د یو روجې فدیه هم دغه 100 روپۍ، د دغه فطراني لحاظ سره هم صدقه فطر 100 روپۍ. او منځونو کې به دا خبره یاد ساتئ چې منځونه ګورې 5 نه 6 به حساب وي، د وتر وسره یو ځان لمونځ دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. او دویم نمبر الله جل شانه دې د رمضان مبارک د میاشت په موږ باندې په خیر او عافیت سره زمونږ د بخښنې دا تېره کړي. الله دې په داسې حالت کې په موږ تېره کړي چې موږ تاسو نه زمونږ د خپل خدای رضا وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام.